زخم می اوبو کی سړیا د زړه ورغله زخم می اوبو کی سړیا چې څوک چرته کیسه د بلتانه و کی سړیا او مننا پنه کیسه افغان دې د وجلو برابر دی پنه کیسه افغان دې د وجلو برابر دی چتلې نو سړای بل سبانه و کی سړیا مننا او نه رنگ لري مدهوشا نه پیسې او نه شهرت نه رنگ لري مدهوشا نه پیسې او نه شهرت ہوتا سره بسوک سه یارانه و کی سړیا مننا غزل مطلع عرض دو چې هل تک بشمار جنگ پرست سرون اخکت شي هل تک بشمار جنگ پرست سرون اخکت شي چرته چې مدهوشا د کلم سوک اوچت شي او دا چې د خپل کور په لوټ کېدو باندې هم غلي دي علیل صاحب دا چې د خپل کور په لوټ کېدو باندې هم غلي دي نور بدا کام څنګه او څومره بې غیرته شي مننه او ښایي که خوشحال خان اوس د دې وخت پښتانه ولیدل ښایي که خوشحال خان اوس د دې وخت پښتانه ولیدل خپلې شاعرۍ ته به په خپله ملامته شي ډېره مننه او پوزې ته نتکی لاس ته ورواچوه بنګړي ملا پوزې ته نتکی لاس ته ورواچوه بنګړي ملا ژړې دې چې کله خم خالي له ننګ او پته شي مننه او هغه په ډاډه زړه هر یو غم ته غاړې وځي بیا مظلوم صاحب هغه په ډاډه زړه هر یو غم ته غاړې وځي بیا یو ځل چې راتېر څوک د بېلتون له اذیته شي او مونږ دومره زر ولې د جنگ تیارو ته منډه کوو مونږ دومره زر ولې د جنگ تیارو ته منډه کوو مونږ نه دومره زر ولې د امن ډیوا ته تشي مننه او اخري شعر ده چې دا حالات چې ویني په یو ورځ کې څو څو ځله مري دا حالات چې ویني په یو ورځ کې څو څو ځله مري ستا مدهوش اخلاص نور د احساس له مصیبته شي ډېره مننه